الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احد. الله رب العالمین په غیب باندې پوهه دی او نه خبرې په خپل غیب باندې هیڅ یو تن د مخلوق نه. هر کله چې زموږ عقیده ده چې د غیب او علم د الله سره دی او بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي، نو سوال دا دی چې ساینسدانان، اهل الحساب، اهل الهیئه، ماهرین د فلکیاتو د خسوف او کسوف مبارک مخکې د واقع کېدلو د هغې نه خبر ورکوي. آیا دغه خبر د امور غیبیو نه دی؟ دغه خبر ورکول د علم الغیب نه دی چې دغه علم یوازې الله عز وجل سره خاص دی؟ او کنه دا خبر د خسوف او د خسوف چې ساینسدانان یې ورکوي د امور غیبیو سره تعلق نه لري؟ د دې سوال په جواب کې پوهانو د اسلام، علماو د شریعت دا ویلي دي چې اخبار د ساینسدانانو، خبر ورکول د اهل الحساب، د اهل الهیئه په باره د وقت د خسوف او کسوف کې دا د علم الغیب نه دي، دا د امور غیبیو نه دي، بلکې د خسوف او د کسوف وقت چې معلومیږي دا په حساب سره معلومیږي. ډیر د فلکیات والاونه دغه وخت د خسوف او د کسوف پیژني د دې د وجه نه چې هغوی د لمر جریان او مزل، د سپوږمۍ جریان او مزل مراقبه کوي چې لمر روان دی په خپلو منازلو کې، سپوږمۍ روانه ده په خپلو منازلو کې. کله چې دغه سپوږمۍ په یو معینه منزله کې وګرځي یا دغه شمس په یو معینه منزله کې وګرځي، نو د حساب والا ته پته لګیږي په خپل حساب سره چې سپوږمۍ به تندر نیسي یا به لمر تندر نیسي، خو د الله عز وجل په اذن باندې. بلکې دا یو دقیق حساب دی چې په هغې باندې پوهیږي اصحاب الافلاک، هغه خلق چې هغوی کتونکي دي د لمر او د سپوږمۍ په سیر او جریان کې، دوی د دې ادراک کولی شي. کله نا کله غلطیږي هم، خطا کیږي هم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ویلی دی وایي د دې اهل الحساب او اهل الهیئه والا خبرونه چې دي دا د جنس د اخبارو د بني اسرائیل نه دي. تصدیق به هم نشي کېدلی، ممکن چې دروغ شي، تصدیق به نشي کېدلی، وایي تکذیب به هم نشي کېدلی، کېدی شي دغه رښتې وي. ډېر کله علم الهیئه والا ساینسدانان دا وایي چې کسوف به راځي په پلانکۍ ورځ باندې، په پلانکي ساعت باندې، په پلانکي ملک کې، بیا هماغه رنګه واقع شي. داسې ډېر کله کېدلی شي چې هغوی کوم خبر ورکړی دی هماغه رنګه د الله په اذن باندې واقع شوې ده. کله نا کله داسې وي چې هغوی یو خبر ورکړي خو واقع نشي. ابن عثیمین رحمت الله علیه وایي دا ساینسدانان اهل الحساب چې کوم خبرونه ورکوي وایي دا د علم الغیب نه حسابیږي، ځکه وایي د دې خسوف او د کسوف وخت معلومول د دې استناد د هغه امورو ته چې په حس سره ادراک کیږي، هغه امورو ته چې په مشاهدې سره ادراک کیږي، او هر هغه څیز چې په مشاهده او حس سره د هغې ادراک کیږي فلیس من علم الغیب، دا د غیب د علم نه نه. بیا وایي اگر که بعض عام خلق به دا ګمان کوي چې دا وخت د خسوف او کسوف باندې خبر ورکول دا د امور غیبیو نه دي، خو دا د عوامو ګمان دی او خطا دی، دا د امور غیبیو نه دي، بلکې دا داسې امور دي چې د حس سره او د مشاهدې سره تعلق لري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ویلي دی وایي د لمر دپاره او د سپوږمۍ دپاره عادتا شپې دي چې الله عز وجل د هغې لمر او د سپوږمۍ دپاره عادت په هغې باندې جاري کړی دی چې په یو باندې په هغه شپو کې کسوف راځي، لکه 14مه شپه د اسلامي میاشتې، 14مه، 15مه، غالبا چې کسوف القمر راځي نو په دغه شپو کې راځي. د دې شمس دپاره الله رب العالمین جاري کړي دي عادتا د تندر د نیولو ورځې، غالبا لمر تندر په هغه ورځ باندې نیسي چې دا 13 شپه 9مه شپه وي د اسلامي میاشتې او یا 20مه شپه وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چا چې دغه شپې کوم چې الله عز وجل د لمر او سپوږمۍ دپاره په هغې باندې عادت جاري کړی، چا چې دا وپېژندلي عرف الکسوف والخسوف، کسوف به مو پېژني او خسوف به مو پېژني. وایي د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی هغه ته پته ولګېدله چې د دې میاشتې نه دومره شپې یقینا تېرې شوي دي، نو هغه
د خپل حساب نه دا معلومول شي چې د راتلونکي میاشت به په 30مه شپه باندې یا راخیږي که دغه میاشت چې دا اوس پکې دا دی دا د 9 شپو نو په 30مه شپه باندې به نوې میاشت راوخیږي یا به دا معلومات ورکړي چې دا به راخیږي په 31مه شپه باندې که چېرته دا میاشت د پوره 10 ورځو وه. لیکن علم په عدد د سپوږمۍ باندې وایي داسې علم دی چې په دې کې ټول خلق مشترک کېدلی شي او پکې مشترک دي، یعنې دغه اهل الحساب هم معلومولی شي او هغه چې اهل الحساب نه دي یعنې عوام خلق دی هغې هم معلومولی شي. موږ تاسې د دې تجربه کوو، ډېر عوام خلق د میاشتې په رابطه باندې معلومات ورکوي اگر که هغه د علم الهیئت سره او د علم الافلاک سره تعلق نه لري. او ارش علم دی په عاداتو د جریان د شمس باندې په کسوف او خسوف کې، او دغه رنګ علم دی په عاداتو د جریان د سپوږمۍ باندې د هغې په تندر نیولو کې وایي فانما یعرفه من یعرف حساب جریانهما، وایي دا پیژني هغه څوک چې څوک پیژني حساب د مزل او د جریان د دغې لمر او د سپوږمۍ. ولیس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغیب، وایي نه دی خبر د حساب کوونکي په دغه خسوف او کسوف باندې د باب د علم الغیب نه، دا د علم الغیب د باب نه حسابېږي. ففتاوى اللجنه الدائمه کې چې کوم اهل علم راجمع دي هغوی دا لیکلي دي، وایي پیژندل کېږي وخت د خسوف القمر او د کسوف الشمس د طریقه د حساب د مزل د ستورو نه، وایي د ستورو د مزل نه دا معلومېدلی شي چې دا خسوف یا کسوف به کلي وي او که جزئي به وي. بیا وایي ولا غرابة فی ذلک، په دې کې کوم ناشناوالی نشته لأنه لیس من الامور الغیبیه، وایي ځکه دا د امور غیبیو نه دي په نسبت سره هر یو تن ته، بلکې دا غیبي امور دي خو په نسبت سره هغې چا ته چې نه پوهېږي په علم د حساب د مزل د ستورو. هغه څوک چې د ستورو د سیر د حساب سره ناشنا دی هغه ته دا خبرې غیبي معلومیږي. هغه څوک چې په دغې باندې علم لري د هغې په نسبت سره دا غیبي امور نه دي. بیا وایي د خسوف او د کسوف معلومات خو کېږي د طریقه د حساب د مزل د ستورو نه، خو دا منافات نه لري د دې خبرې سره چې کسوف او خسوف دا نښې دي د الله عز وجل د نښو نه، او الله عز وجل په دې باندې خپل عباد یېروي چې بندگان الله ته راوګرځي د ګناهونو نه او د الله په طاعت باندې کلک او مضبوط پاتې شي. بعض اهل علم ویلي دي وایي معرفت د خسوف او د کسوف دا د علم الغیب نه دي، وایي که چېرته د دې تعلق د علم الغیب سره وی که نه نو بشر به هېڅکله د دې د معرفت وس نه وی لرلی، نه به د خسوف د وخت معلومات کولی شوی او نه به د کسوف د وخت معلومات کولی شوی، بلکې وایي دا د هغې علم نه دي چې هغه د حس سره تعلق لري او په حس سره د هغې ادراک کېږي. وایي خلق د پخوا زمانې نه داسې وو چې هغوی به وخت د خسوف او د کسوف پیژنده. وایي فرعونین چې ډېر پخوانی تاریخ دی دا، وایي تقریبا چې دوی 4000 کاله وړاندې تیر شوي دي، د دې نه هم زیات وخت د دوی تیر شوی دی. وایي په هغې وخت کې به دوی وخت د کسوف او د خسوف پیژنده په دقت سره، یعنې دا وخت اوس د ساینسدانانو یا د اهل الحساب کوم نوې ابتکار نه دی چې دوی دا معلوموي چې خسوف به کېږي او کسوف به کېږي، بلکې د فرعونیانو په وخت کې چې د نن نه د 4000 کاله وړاندې نه دوی تیر شوي دي هغوی به دا په دقت سره معلوموي. نو حاصل د دې جواب هغه دا شو چې خبر ورکول د ساینسدانانو په خسوف او کسوف باندې دا د علم الغیب نه دي، دا د امور غیبیو نه دي. علم د غیب الله عز وجل پورې خاص دی، په دې باندې بندگان آگاهی او خبرداری نه لري. دوی چې د خسوف او د کسوف په باره کې معرفت ترلاسه کړی دی نو دا امور حسي دي او داسې امور دي چې د مشاهدې سره تعلق لري، د هغې دپاره اسبابو ته کتلی کېږي، د لمر او د سپوږمۍ جریان، د ستورو جریان او سیر ته کتلی کېږي او د هغې په اساس باندې دا معلومات ورکولی. بیا سوال دا دی چې د خسوف او د کسوف دغه د وخت خبرونه نشرول په مواقع د اعلام کې په انټرنیټ باندې په نورو وسایلو کې د دې خپرول څنګه دي؟ کله چې دا د علم الغیب سره تعلق نه لري، د امور غیبیو سره تعلق نه لري، په دې کې د اهل علم دوه نظرې دي.
یو طایفه د اهل علم وای که شرط د دې اخبارو نشر پریښودل شي وای دا به احسن او افضل وي. ولې ځکه به احسن او افضل وي چې خسوف او کسوف به ناڅاپي په خلکو باندې راشي، نو دا خبره ډیره اقربه ده د دوی خوف ته او د دوی ګبراهټ او د دوی یری ته. نو دوی به ډیر اجتهاد وکړي د الله په طاعت کې، د الله په بندګۍ کې، او دا خسوف او کسوف به په دوی باندې ښه اثر وکړي. او د کوم څیز دپاره چې دا الله راولي هغه مقصد به ډیر ترلاسه شي، هغه تخویف د عبادو دی. لیکن بعضې اهل الحساب وایي چې د دې دا خبر که ورکړی شي نو دا به ښه وي. ولې وایي په دې کې تیزي ده په تهیع او استعداد باندې، چې مخکې نه آګاهي ورکړی شوې ده دپاره د دې چې بندګان د مخکې نه آمادګي ونیسي، ځان برابر کړي او غفلتونه د مخکې نه وغورځوي. ځکه که چېرته وایي خبر ورنه کړی شي نو خسوف او کسوف به راشي، ناڅاپه دوی ته به پته نه وي، دوی به بیدار نه، او کله چې په ورځپاڼو کې دا خبره شایع شي خلک به دې څیز ته د مخکې نه متوجه شي او دوی به لایقه آمادګي د هغې دپاره ونیسي په خپل وخت د هغې کې. وایي همدغه مقصود د هغې چا دی چې داسې اخبار نشروي او دغه شانته خبرونه په ذرائعو د ابلاغ واضحه کوي. وایي د دې مقصد هم همدغه دی چې خلک یو آمادګي ولري او خلک یو استعداد ونیسي. لیکن موږ د تجربې مطابق موږ چې ګورو د دې دا نشرول د مخکې نه دومره اثر نه لري لکه څومره چې د دې نه خلق خبر نه وي او ناڅاپي دا حالت راشي. ناڅاپي راتللی نسبتا ډېر مؤثر په خلقو تمامیږي د دې نه چې دا دې مخکې نه خلقو ته واضحه کړی شي او خلقو ته د دې خبر ورکړی شي. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله